الله پاک جل جلاله په دغه آیاتو مبارک کې هغه حصه د دې قصې د ابراهیم علیه السلام مبارک بیانوي چې اوس نو دی د کنعان د علاقې څخه د نمرود د تسلط او د غلبې څخه د ده د تکلیفو د امتحانو څخه حرکت و هجرت کوي لنډی چې دا هجرت اول د پاره د جن او د پاره د اعلا د کلمې د خدای چا کړی دی؟ حضرت ابراهیم علیه السلام. نو هجرت با سنت نبوي سو. بیا دوهم نوبت حضرت موسی علیه السلام کړی دی. د مصر ته مدین ته تللی دی. دریم نوبت هجرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی. دغسې نو ابراهیم علیه السلام چې د نمرود د اوره خلاص او تجربې یې یا معجزې یې دنیا او عالم ته د لمر په شان څرګنده سولې چې وروسته ځل یې نه وکړله. نو بیا هغه یقین وکړي چې کفار و هغه ورته عجزه سوله. بېشک روایاتو کې داسې راغلي دي چې د دې نمرود خپله لور وه، دا هم په دې برج کې د پلار سره ناسته وه. بیا چې څنګه د ابراهیم علیه السلام حالات ولیدل، کیفیات یې ولیدل، نو دا په حیرت کې سوله. بیا یې دې پلار ته وویله چې زه غواړم چې نږدې ورسم. باره هغه ورته وویل څه کوې زویه؟ وکې که دوند ناز دي دیولیا. بیا هغه لور د دې نمرود راغلله. بیا یې د ابراهیم علیه السلام څخه پوښتنه وکړله چې تا دا اور ولې نه سوځي؟ هغه ورته وویله ول د خدای حکم دغه شی سوی دی. نو دې ورته وویله ول ما سوځي که مې نه سوځي؟ ده ورته وویل چې ستا دپاره یو شرط د نه سوځلو سته. دې ورته ویل څنګه؟ ول ووایه چې لا اله الا الله ابراهیم رسول الله. بس په اول کې دغه کلمه لا اله الا الله ابراهیم رسول الله. دا خلیل الله هلته دته دا لقب ورکول کېږي چې دی د اسماعیل علیه السلام قرباني ته تیار شي. نو در اوس خو لا هغه سته نه وي. د توحید کلمه یې کستا وایي په دغه وخت کې دغه کلمه. بیا دې وویل هغه کلمه او په اخلاص یې وویله، ځکه اخلاص دې درلودی چې در دې کلمې در ویلو د مخه یې حالات په سترګو لیدلي ول. مې وسوځله. بیا وایي هغې ښځه راغلله و دې خپل پلار ته دعوت شروع کړي. پلار یې ورته ویل زوی مړي ما د ده دپاره دا اور بل کړی و، سته په کور کې راته شنه سولې، بیا بخته په کور یې بلاوې. اخر یې نفستم یې کتاب راوړی دی وایي یو پر یو تخته یې کښېنول داسې لکه یو چارپایي غوندې یا دا کشني کشني کټان چې دا ګاګی د اوبو دغه پرېږدي هغه ترموزان داسې یو اندازه قدر کټ و. وایي دا یې پر کښېنول، تیل یې پر توی کړل، اور یې ورته کیدې کړه. یعنې د دې کفر او د اسلام دومره ضدیت دی. ګورئ دا نمرود د خپلې لور یا د اولاد پر سوځلو باندې هم نه دی، خو فقط پر دې دی نوز بالله چې دا کلمه د بینه ولاړه شي، دا کیسه ولاړه شي. خو هغه وایي قدرت الهي و چې څنګه دی اور ورته کوي د پروردګار په حکم سره. یو باد راغللی نه لکه یو هوا چې په مخه راخستي،
وایي دغه تخته او دغه ښځه یا دا زنانه د خدا قدرت په یوه پلاوره کړله بس. نو روایاتو کې دا راغلي دي، وایي در هغه اور در رسېدو د مخه یې دا د نمرود لور چې وه چې ایمان و اسلام یې راوړ، د دغه باد په ذریعه سره الله پاک جل جلاله پر کناره د کوه کاف کښته کړل، د کوه کاف پر کناره او د دغه باد یې الهام د عبادت ورته وکړي. د هغه عبادت پر وجود باندې دا لګیا ده تر هغه وخته پورې چې لومړۍ شپېلۍ پکېږي. د لومړۍ شپېلۍ بعده به بیا دا مري، په دومه شپېلۍ کې به بیا راپورته کېږي. یو روایت داسې هم راغلی دی چې د کویکاپ غره ته ورسېده، په هغه کې ده، اوس هم ژوندی ده، اوس هم په عبادت سره لګیا دی. والله اعلم داسې هم راغلی. نو داسې تجربې وم ابراهیم علیه الصلاة وسلام وښکاره کړلې وه انسانانو ته، ویې لیدلې. خو لنډه یې دا چې الله جل جلاله دوی امتحان په ابراهیم علیه الصلاة وسلام وکړله، په درو سورو کې و خدای ته کامیابه سو. د دغه بعده لس سنته دي چې الله دې توفیق راکړي هغه به بیان کو. لس سنته دي د ده الله پاک پر ده باندې ایښي وه، فرض به د ده دپاره وه چې دا وکړه دا وکړه دا وکړه، زموږ دپاره سنت شوه، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه پیل کړی دی. هغه لس سنته یې هم پر ځای کړله، پر ده فرض وه موږ ته سنت سي. د دغه بعده پروردګار ورته ویله چې اوس نو تا ګرځوم امام دپاره د خلکو، نو یې پیغمبر ټاکي وینې. دا ټوله تعاونات و الهامات و القاء الروح و دا رویای صادقه صحیح خوبونه عاطفي اوازونه، دا ټوله د الله جل جلاله تر هغه ټیم د مخه مهرباني ده چې ورسره راچلانه ده. نو درې امتحانه چې شوه، یو وای د ځان امتحان، یو وای د مال امتحان و، یو وای د اولاد امتحان و. ځکه په قرآن عظیم شان کې پروردګار وایي چې انما اموالکم و اولادکم فتنه. خدای وایي ای انسانو مال و اولاد دې غټه فتنه ده، مال و اولاد به دې تر ډېرو ځایو د ښو تیر کې په ډېرو کډویو کې به دې چپا کې د ځان یا د سر امتحان چې الله جل جلاله پکاوی دا دې موږ تاسې واورېدی چې څنګه سو کامیاب سو. ولې په دغه حال کې چې د منجنیکه بیل دی ورته روان دی، د ده څه سوال کېږي، جبرایل علیه السلام ورته وایي چې خواست وکړه څه در سره وکړمه؟ ده ورته ویل که تا ته یې خو هېڅ ضرورت مې نشته، او که هغه ذات ته چې هغه خالق و مالک د کائناتو دی چې زما پیدا کوونکی و جوړونکی دی، هغه زما در سوال د مخه زما په حال خبر دی. دا معنا ده. نو داسې کامیابه سو چې بالا نو نه ورته جوړېږي، چې خدای اور پر ګل کوي یا پر باغ کوي. دوهم امتحان چې دی الله جل جلاله په ده د زوی دا کوي چې دا شاخ علیده شاخ دی، بیان لري، علیده ټیم لري تقریبا، چې نو زوی به پیدا کېږي، بیا به د زوی امتحان پر ده راځي، بیا به نو دی د مکې شریفې په علاقه کې دا کور جوړوي، بیا به نو هغه ور پرېږدي، بیا به نو دا یو شاخ دی د دې قصې. الله دې توفیق راکړي، سړی شی کوي نو پوره بیا کوي. یو شاخ یې دا دی چې د سر امتحان د مال امتحان دی. بیا بیا تاسې واورئ، الله دې توفیق راکړي چې مال د کومه درکه پیدا کوي، کور د کومه درکه جوړوي، او دا مال بیا څومره مال و مملکت چې دی په یوه ثانیه کې یې څنګه بایلي. بس
یو ملایکه ورته راځي د خدای پاک جل جلاله تسبیح ورته وایي دی یې نه پېژني ډېر مال لري ادب دی تاسې به م اورېدلی وایي د سپیو په غاړه بې توکونه ځړېدل چې د زرو میخونه به دا ګل میخۍ به پکې وال سوي وې دغه پاکې نه پکوئ دا ملایکه یو شی تسبیح په ښه اواز وایي خدای د امتحان دپاره راستولې ده ده ته یې ډېر خوند ورکوي ولتې یو پلان له راته ووایه هغه وایي نو چیش راکوې هر ورته وایي دا زما نیمۍ مال در کوم ملایکې ورته وویل د ته یې ډېر خوند ورکوي ولتې یې پلار راته ووایه ول چیش راکوې ول دا بل نیمۍ در کوم ملایکې بیا ورته ووایه دا بیا د خدای جل جلاله و ملائکو ته د ده یادګاري کړې ده ملائکو ورته ویلي دي چې الله امتحان غواړي بیا الله ول ورسه امتحان یې کوي درېیمه پلا ورته وایي وایي ته یې پلا لا راته وایي وایي چیش راکوې مال دې م خلاصونه نیم ډېوه پله کړې ول ځان در کوم ول مرئیه کېږي مې ول هو مرئیه کېږم د خدای پر نامه باندې ول د خدای در نامه قربانېږم رایې کېږم بس ول نو څه به وکړې ول دغه زما میږي چې تا د خدای په نامه را څه وګټلې د خدای په ذکر دې وګټلې ما تر هغه پورې قربان کړلې زه به دې د هغو مالک وم اوس بې چوپان سم شپانه ملایکې بیا د خدای ذکر ورته وایه ول راځه ول درځه دی نه و چې موږ پرېږدو ما مسخرې کولې لاکه مې د زړه درته ویل بیا یې در کالو را کش که وایي نو ته څه کوې دا دونده یعنې دا کیسه میسه نه وه باله ول درځه ملایکه د مخه سوه دی په پسې سو تر یو حده چې ولاړله دا یې وده ته دا ښکاره کوله چې ته واقعیت لري حزم لري که نه لري د ده سره حزم و بیا ملایکې ورته ویله چې ته ما نه پېژنې ده ورته ویل اول زه د خدای استازی یم زه ملایکه یم زه بشر نه یم ګر سره انسان نه یم نو څه وکړه ول زه د دغه ابتلا دپاره خدای راستولی وم ستا دې ستا د ځان و ستا د مال و ستا د ملک و ستا د جایداد د ټولو مبارک سي ما و تا ته در بخښلی دی زه په کار نه لرم فقط چې کوم امتحان موږ ستا په بابت کې د خدایه څه خواست کړی و په هغه کې صادق سوې کامیابه سوې نو سړی چې در سر پر خدای تیر سي در مال پر خدای تیر سي در اولاد پر خدای تیر سي نو خود به خلیل جنې جوړېږي خلیل هغه دوست ته ویل کېږي چې د ده و د هغه په مابین کې بې له خدایي و بې له بندګۍ بله پرده نسته بس چې د خدای سره د خدایي پرده ده د ده سره د بندګۍ پرده ده نه دی د بندګۍ د پوښه وتلی سي نعوذ بالله چې خدای جنې جوړ سي نه خدای د خدایي د پوښه وتلی سي نعوذ بالله چې بنده جن جوړ سي دغه دوې پردې معنی ولاړې دي سر خو م په خبره خلاصېږي انشاءالله نور ټوله حجابونه و پردې پورته دي و دغه ته نو خلیل ویل کېږي لنډی ده خلیل په دغه سره سو چې در سر پر خدای تیر در مال پر خدای تیر در زوی پر خدای تیر لنډی ده نو اوس بیا دا حصه یار راواخلو په مخه نو دی چې څنګه آزاد سو د دې اوره څخه یو څه زمانه یا لږ یا ډېره بعضې وایي 40 ورځې وې تقریبا دا یې تېرې کړلې د 40 ورځو بعده ده ته درک معلوم سو دی و نمرود خیل نه سره چلېدله بس نو باره یې دغه مختاره کړله په اصطلاح چې ول ورور وژلی ښه دی که ګومل پرېږدي ښه دی نو ګومل به پرېږدم نه کېږي ځکه د دی خو نو یو سړی نو یې اراده د هجرت وکړله چیرې ځي د شام علاقې ته ځي د عراق څخه شام ته ځي یوازې دی نه کور لري نه واده لري نه کوزده لري هیڅ نسته بس خو د هغه شپې دي خو دا کیسه ته یې دا د واورېدله خو د کشمیوالي صاحب په مخ رااخیستی و تر دغه ځایه چې
بندي و د نمرود یا په اشپزخانه کې یا په میهمانخانه کې یا په دې مزنګ خانه کې څه فرق دی خو بیا هغه وایي لکۍ بیا دا و چې دا تجربې سره وسولې هېڅ نو د شام د علاقې و خواته روان سو خبره خو به سمه اورئ نو چې دی روان سو د شام و د عراق په مابین کې وایي یو ښار و و دې ته خزائن ویل کېدی د دې ښار نوم خزائن و بعضو به په خزائن الوجوه سره یادوي دا داسې ښار و تقریبا لکه دا د کویت ښار یو کوچنی ښار و مګر د داسې سونا د داسې میوو د داسې کپړو د دې ډک و یا دا دوبۍ واخله مثلا یعنې دغه خزائن الوجوه ښار چې بالی دا یا لکه دوبۍ وارو یا لکه دا کویت وارو داسې یو کوچنی ښار و مګر ډېر معمر و آباد ښار و نو د دنیا خلک به دلته راتلله خریدونه بیا کوله دا یو عالمي منډۍ وه په هغه وخت کې بارونو دی ول دا د مخانو خزانه ده یعنې چې وینې یو سړی شناخته پکې پیدا شي وینې یو شناخته خزائن الوجوه یې بالی یعنې د شناختو مخانو خزانه اوس مو په نامه سر خلاص و انشاءالله ول د مخانو خزانه ده ولې خو دا مخان ورته را روان دي د انسانانو د هرې خوا څخه لکه اوس چې دا زموږ رستی په وخت کې دا د دوبۍ خزائن الوجوه ده یو عالمي منډۍ ده چې واسې خامخا ده چمن دا پکښې کې ده کوټې دا پکښې کې ده پښین دا پکښې کې ده فلانکې کراچي دا پکښې کې تجاران یې پکې ګرځي دغه ښار په هغه وخت کې هم و دی چې راغللی پر دې ښار باندې د دې ښار یو عیدګاه وه یو ځای جامع یو دغه یو کالج یې و فرض یې کوم وینې داسې یو اجتماعي ځای و مخلوق د خدای ور روان دی هر یو ته چې ګوري لکه د اختر ورځ چې سترګې تورې دي صفا سوتره کالي اغوستي دي ځان یې داسې ساټ و باټ کړی دی چې بالانو یو کوکی په سړي زړېږي هغه یې زړولی دی داسې داسې روان دی اریان سو دی پر هغه خپل زاړه شکل دی دغسې غریب را روان دی بس دا خلکو چې وکتله پر دې سایډ روان دي او ټوله داسې ښایسته داسې کالي اغوستي داسې ځان جوړ کړی عیناً لکه د اختر ورځ چې باره یې د یو سړي څه پوښتنه وکړله ول سړی که څه کیسه ده دا خلک ګرده دوی روان دي او داسې کالي مو اغوستي دي دا څنګه کیسه ده هغه ورته ویل ته لږ چې نوی را شوه سوی ده ورته ویل اوه زه ناوله دی باره ول د دغه ښار د والي یا د وزیر یا د پاچا فرض یې که د دې لور ته اوس دا په ذهن کې مه درګرځوئ چې نو بې له نمروده بل دا نمرود چې کړې ده دا یو ټیم کړې ده وینې یو ټیم چې دی یې کوي نو خدای نه دی چې مو چې ورته پرتې دي دی بار ځای بادشاهي نو خو به جنګونه کوي بیا به د دې مخ به څه فتحې کېږي بیا به نو دته دا په لاس ورله راورځي وینې دا وخت لا نه دی د دې و دی د دې خزائن الوجوه ښار خپل پاچا دی د دې ادب دی یو لور ده دې ویلي دي پلار ته چې زه سړی په خپله خوښي کوم بس دا قدر خبره ده پلار به خود ورته ویلي چې کله سړی که یې زوی یا چا ته دې ورکړم څنګه رقم وزیر زوی غواړې باچا زوی غواړې ده ملا زوی غواړې که څه نه کوي خو هغه خو څوک غواړې خو خیر دی دې تر خوله دا ورته ویلي ول بابا زه په خپله کوم خپله خوښي کوم ما پلار یې ول ازار که راته ستا بلا دې واخلي ستی د مخه دې ډېره حیا کتاب دغسې راوړي دي د دې ښځې نوم ساره رضی الله تعالی عنها ده ګوره چې اوس یې ابراهیم علیه السلام وړي اوس کور پیدا کوي وایي څه مخلوق د خالق العالمین چې پیدا سوی دی په زنانو کې در هوا نه او در دغه ښځې ښایسته دنیا ته نه دي راغلي یوه هوا نه چې د آدم علیه السلام کور والا وه کتاب دغسې وایي یوه دغه ساره رضی الله تعالی عنها ده
داسې په دنیا کې یو جمیله او حسینه ښځه ده زموږ ستاسې د ټوله امت مور دی نه ده دغسې اخلاق ورسره لري دا د دې د یو ادب دي بې حیاګلوۍ نښانه نه ده چې دا اوس خلک راټولوي دا د دې یو ناز دی پر پلار باندې کړی دی یو وینا ده ورته سوې ده چې پلاره ما پرېږده زه په خپله کوم بیا پلار یې دا دی ملاتړی دی دغسې خلک او دا د الله تقدیر دی چې دا نصیبه سره رسوي ده نو دا سړی ورته وایي چې ده پوښتنې یې وکړه چې څه کیسه ده باره ول د دې ښار د باچا لور ده سړی کوي نن اومه ده چې دا مخلوق د وطنو سره راجمع کېږي یوه ورځ راجمع شي د دې نه شي خوښ یا نه راووځي نه وایي نن نه سو خلاص او نن یې نه ګورو نن نه ورته ګورو دغه جنجال دی موږ یې هم په چکر کې ولاچولي یو صاحب منه د کور والا ورسره به جنګونه دي چې راکه کالي هغه وایي زرچرې دي عمر پرون دي واغوستله غږ نوس کولی چې داسې پیښه ده بیا هغه وغورځو نور واغوندو بس په کور کې په ګردو کورو کې جنجالونه دي پر دې کالو باندې ولا چې رای کې ولا کې واغوندې وهلو ښکنځلو دا کیسه مو سره شروع ده او کار هم هېڅ ځای ته نه دی رسېدلی ده نو بیا د پوښتنه وکړه ول دا نو څنګه معلومیږي چې دا سړی ول دا یو د مینځې په لاس کې دا خو ګوري سړی چیرېږي بیا یو کپ ورکوي لکه دا اوس چې دغه نه دي دا په ګینانو کې کپ ورکوي دا د هغه وخت څخه یو انعام دی شروع دی کتاب په نامه د کپ راوړی دی یو کپ د سرو زرو د مینځې په لاس کې دی د هر چا په غیر کې چې ورکوي بس دا بس یا دی ناشته دا ګوري دربین دی ویال چې ورکه یا تیریږي ورته دا ناسته منځه ولاړه ده بیا زنګ ورکوي چې دغه چې ورکه دغسې یو کیسه ده ښه نو ابراهیم علیه السلام چې خپل ځان ته وکتله خپلو کالو ته یې وکتله خو بالا یې د دې کاره څه امید وخاتی اوس ګوري چې پر یو نانوایي باندې ځان پیش کړي غرمه ده یا سړی دی یو ډوډۍ ګوله موله هغه چې واسې بازار تړلی د نانوایانو بیا د وخته بیا نانوایګانې تړلي دي صاحب نانوایي هم هغه خپله د نانوایي هغې ورته کښلي دي نور یې اغوستي دي بنا هم د بنایي دا کښلي دي هر کسبکار د خپل کسب جامه غورځولې نو په دې ورځ کار شروع شو چې څنګه کار شروع شو خلک سره جمع کېدله دا بیبي وایي په نهایت سخت حجاب کې محتجابه وه یعنې داسې یو حجاب یې درلودی چې سر درلوکه په دې حجاب کې کتاب دغه یې وایي پټه او په نهایت کې ادب سره و دې میدان ته د نورو ملګرو سره راغلل چې هغه دیوارو زنانې وې که نیزکې منځانې یې وې داسې یو نظر وچلوي د خدای تعالی قدرت ته کتاب دغسې وایي په دغه وخت کې نور د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابراهیم علیه السلام په تندي کې ځلېدی چې داسې ورته وکتله خدای نصیبه کړې وه ځکه کستی فکر دی چې اسحاق علیه السلام غوندې پیغمبر پیدا کېږي نو دا څنګه پیدا شي نه دی دا د دې زوی کېږي د اسحاق علیه السلام وسته چې یعقوب علیه السلام پیدا کېږي نو څنګه پیدا شي د یعقوب علیه السلام څخه چې د دې کړوسی یا نوسی یوسف علیه السلام پیدا کېږي نو څنګه پیدا شي نو خدا سلسله چې خدای پیدا کوي تقدیر یې هم داسې سره رسوي نو چې دا څنګه داسې وکتل وګرځېدل یا ورته تېر کړله منځ یې کپ په لاس کې ورکول ده په غېږ کې ورکړه امین زه ورغله خلک ګرده ورته ګوري کپ یې په غېږ کې ورکوي ټولو بس چکچکه کړولو مبارک دې سي مبارک بالا یې بس استازي ورته ودرېدي چې راځه نو ابراهیم علیه السلام یې وروستی وایي هغه کور ته
بیا یې پلار د دې ښځې د هغه وخت عقد سره ور وتاړي. پلار یې وایي ښه سړی و، دا وخت دین چې و هغه یې کاوه. بیا یې وایي و دې لور ته وویله وایي دم دا د ده په تندي کې نور ولیدی. بیا یې و دې لور ته وویله ول زویه سړی خو دې ډېر ښه سړی پیدا کړي، زما ډېر خوښ دی، مګر څه کوې چې دغسې مسکین دی چې په پناه دی لنډېدا، دا پوستک یې پر دا بدن باندې وچ سوی دی، سرمایهدار نه دی، غریب دی. چې ورته ویل بابا غم یې مه زما دا د ده د مخ نور و نورانیت ډېر خوښ چې د یو چا سره که زما د نکاح د کور د ژوند د زندګۍ توافق راتلی دغه دی. او په هیئت ساده، په عمل ښایسته راته معلوم سو، په ظاهر سپیره بدن، په باطن کې رڼا روښان راته ښکاره سوله. بس زما زړه دغه وغوښتله، د مسکینۍ غم یې وکړ. کنې پلار یې ول دا ګیله ورته وکړله چې مسکین دی، غریب دی. آخر یې هغه و چې حق د نکاح سره وسو. د خدای تعالی قدرت دی، د هغه علاقې څخه ګوري په دغه علاقه کې زم سو چې دا د خزائن الوجوه ښار یې بولي. په دې کې دغه ښځه چې بي ساره رضی الله تعالی عنها د دغه مملکت د باچا لور ده، نکاح ورسره وکړله. یو څه وخت چې تیر سو، ابراهیم علیه الصلاة والسلام و دې ښځې ته وویله ول ښځې خلک ښځه ودی، زه تقریبا تا ته راواده سوم. دې ورته ویل خدای دې نه کوي نو ته څه وایې، څه کوې، څه دې کوله، څنګه رالې دې ښار ته؟ ده ورته ویل زما خو اراده د شام وه، زه خو شام ته ځم تلم، داسې یوه پېښه وسولی چې په پسې سوم، هغه خدای سره ورسوله یا زما نصیب و تقدیر الله دغه یې کړی و. زه د خپل عزمه لوېدلی یم، زما کس چې و هغه پاته دی دې کې. نو ول څنګه کوې؟ ده ورته وویله ول ته به د لې د پلار سره یې، خو ستا خپل کور دی، زه به ولاړ سم، ما یو اراده کړې ده، یو قصد مې کړی دی، په هغه نیت پسې روان یم، شام ته ځم. دا د پیغمبرانو ځای دی لنډېدا. اوکې دې باره ورته وویله ول یو دا شته چې ځم یو او تکه در میله کوم، کندهار ته ځم برته راځم، نو هغه نو کډه نه غواړي وینې، یا کراچي ته ځم یو میله کوم. یو داسې چې ډېر وخت تېروې، بیا دې داسې اراده ژر شته که نشته؟ ده ویل هغه عزم یې نه دی را معلوم چې نو به کله راځم. باره یې ویل نو دواړه به څه بس کډه وکړو. ده ورته ویل دا مسافري ده، داسې لار نامعلومه ده، راته ضرورت د دې نشته چې ته را سره ولاړه سې، او زه پر تا باندې چې نه یې را سره زه خوشحاله یم. ولې نه کور لرم، نه کلی لرم، نه خونه لرم، نه هېڅ لرم، ته ما پرېږده. دې ورته ویل یا د دغه خبره ده، ول په خدا که ولاړ شې، دواړه به ځو، نو کډه د کور څه وسو، زه پلار څه کوم؟ ما چې پلار کولی په کار وای نو بیا سړی څه کوی؟ بیا یې وایي د دې پلار سره د دې مشوره وکړله چې ستا څنګه خوښه ده؟ زما خو داسې یو عزم دی. پلار یې بیا ورته وویله ته یې خپلې رضا ته ګورې، زما اجازې ته مه ګورې، بس ما د خوا خلاص هېڅ کار نه، کډه کوې، نیکه یې، بل ځای ته بارېږې، د لې اوسېږې، چې د لې اوسېږې زه هغه مکان در جوړوم چې شاهي مال بلل کېږي، که بل ځای ځې زه بنایان در سره کوم چې ته واره جوړ دي کړي، ته ووایه هغسې کوم، خپل اختیار دې نه باسم. دی نه دی چې دا لور نو زموږ یو واشکی سوه ستا پښو ته مو ور واچولی شي، بیا بارېږې، بیا به نو ګرېوانونه سره څیرو لنډېده چې دا خو نو ولاکه راڅه یوسې، دا خو نو ولاکه درکړمه، دا خو نو په خدا که راڅه یوسې، دا ولاکه درکړمه، دا کیسې نشته. نو بیا دا او چې دی و دا خپله کوروالا وه، څه هغه د سفر خرڅ دا چې د دوی زړه غوښتل دا یې ورسره واخیستل.
دغه دی چې د شام و علاقې ته ورسیږي په دې کې یو باچا دی بعضې وایي د مصر مملکت دی خیر خو مصر مطلق باچا ښار ته ویل کېږي در دې د مخه شام ته رسیږي پر یو باچایي باندې ورغلله چې هغه یو ډېر ظالم باچا یو ډېر جابر باچا و ادب دی چې زنانو سړی یې نه سره پرېښوله دوی پر ورغله علیحده به پر دې زنځیر د ده عسکر ورته راواستول نو دوی خواران چې یا په موټر کې سپرېدله یا کښته کېدله باره یې دواړه تکیه کړل راځئ ول څه کوې ول باچا صاحب ورته ده ورته ویل باچا صاحب بیا څنګه را خبر شو څنګه بیا ژر وپېژندلم چې غوښتي یاست ول کار درسره په دغه مابین کې الله جل جلاله د خپلو وحیو الهامي په ذریعه سره دی خبر کوي چې باچا دغه ظالم باچا دی او دغه شانې خویه ده کې پوښتنه درته وکړه چې ښځه دې څه ده وا خور مې ده ځکه پر مخ د مځکې بې تا و بې دې بل مسلمان نسته دی واس روان یې کړل نو یې بیا در دفتر د باندې هغه ښځه پرېښول دی یې ورننیستی په جنجال اخته شوله الله مو دې وساتي له کاغذ مړو ستاسې نازک نازولي طالبان ګورئ داسې کور ارام ناست و یقین هېڅ نه وه چې د دا ځای ورغله میدان ته په تیاره کې سپاره شوله د هغه ځای چې دا ورغله په مزاره کې کښته شوله بیا در ضربه او در ګولۍ لاندې شوله داسې جنجال کې ولوېدله ولاړله اډونه یې خاورې شوله ښه کورونه یې خاورې شوله ښه زندګاني یې خاورې شولې روغ رمټ داسې ناست د دغه رویه سفروردګار جل جلاله وایي چې وما تدري نفس ماذا تکسب غدا ته نه یې خبر ای انسان چې تا ته به په مخ کې څه در پېښېږي دا روان یې خبر نه یې هغه دي چې ولاړله صاحبانه په څه چولو په څه ضربو په څه بندو په څه تکلیفو به شهیدان کړله په څه زندګانۍ یې ور ختم کړلې څه په زرو زرو کورونه یې واخیستله یتیمان یې کړله زاره چاود یې کړله ستړي وستومانه یې کړله نه الله دې مو وزله وکړي یقین نو دغسې انسانان سته الله دې هدایت ورته وکړي چې د هغو خلکو په خوا یې لا خوا اوس هم بدېږي ته ورته وګوره چې هغه د زرو زرو انسانانو قاتلان د هغو په خوا یې لا اوس هم خوا بدېږي چې یعنې خو خیر ابراهیم علیه السلام چې ورغلی په دې ستړیا کې ولوېدی باچا بس تشتي پوښتنه یې ورته وویل چې کاره یې څوک یې نوم د ورته ویل پلانکی د کم ځای د پلانکي ځای څنګه را روان یې ځم پلانکي مملکت نو لار خو د هغه ده وینې ته څه نه شي ویلی چې ولې رالې ښځه در سره ده زنانه در سره ده او څه دې ده خور مې ده ښه خور دې ده او خیر خو رالې دا لیکې ولیکې ولاړ شه عسکر چې ویله ول هغه زنانه را عسکر چې راغللی دی چې راوستی ده په هغه خپله ژبه چې د عراقي ژبه وه وایي و دې ښځې ته وویل و دې سارا ته وویله رضی الله تعالی عنها نو ول تحقیق در څه کوي په تحقیق کې وروروال یاد که بس کوروال مه یادوه وروروال یاد که درېیمه خبره که ستی په یاد د حدیث تر ویسه چې ده ظاهري درواغ ویلي دي چې دا مې خور ده په حقیقت کې خو رشته ده ځکه دیني خوروالی خو لري لکه اوس دا زموږ ستی ښځې چې دي هم زموږ سره دیني خوروالی لري خو نو هغه درېیمه وینا یې ده
ښځه پوه شوله د باچا لور ده د هوښیار لور ده داسې خو نه ده دا چې را روانه یې کړله وایي ابراهیم علیه الصلاة وسلام و الله جل جلاله ته خواست وکړه چې ای زما خدایه زما ناموس زما د سترګو څه غیب مه جوړوه یو ابراهیم علیه الصلاة وسلام ته پاک خدای جل جلاله دا بناوې وایي داسې پورته کړي دي یو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې د معراج په شپه راغللی معراج یې خلاص کړ سهار یې دا کیسه کوله یهود ورته راټول سوله ول ته بیت المقدس ته ولاړې ده ورته ول هو باره یې ویله ول نو مسجد اقصا ته ول هو ول د دې ځای او د هغه ځای په مابین کې خو د یوې میاشتې مزل دی ته برایي دلې نه وې سهار اوس دلې نه یې هغه ول هو ول نو که نښاني در څه وپوښتم راته ویلی شې ول هو ول د بیت المقدس یا د مسجد اقصا څو دروازې وې نو نبي علیه السلام په دا شپه کې حسابولي دي کې لیدلي څه ورمعلومي خو دلته وایي حق تعالی جل جلاله و جبرایل علیه السلام ته ویله چې دا خلا که بس لنډه یې ده بس په وزرو یې د علاقې سره ووالې بیت المقدس داسې ورته ښکاره سو لکه دغه ته چې وایي نارې ول څلور دروازې دي ول څنګه زنجیران په ځړېږي څنګه چوکاټونه یې دي څنګه روان دي ګرده نښانه یې صادق کې ورته وویل ځکه حق تعالی دا بنا ورته پورته کړله و ابراهیم علیه الصلاة وسلام چې هم دا بنا ښځه چې واروستله ښځې ته چې داسې باچا ساه وکتله بالا یې ګر سره ول تحقیق نه غواړي ول چې څه یې ښځې دې ورته ول زه خور یم خور بیا نه یې ول خور یم باره یې ول ده اراده وکړل ادب دې ول کې خور یې کې مور یې کې هر څه یې پرېښولی دې نسم بس چې دا څنګه یې لاس داسې ور وغځاوئ د خدای تعالی جل جلاله په قدرت سره یې دا لاس پلچ سو بس وچ ودرېدی بیا یې نه ټولوای سو نه یې غځوای سو وچ ودرېدی دا ابلیج وایي د هغې ورځې څخه په دنیا کې پیدا سوی دی ماشاء لاس نشي کشولی وچ ودرېد اخر یې باره په زړه کې دا وګرځېدله چې په خدای دا ښځه د یو کور او کاروانه را روانه ده دا دی چې په دو را روان دي دا دی چې مغره را روان دي دا داسې چې بې سلا او بې وسله را روان دي نه د دې خلکو سره یو څه سته پوس باره یې وایي و دې ته زارۍ شروع کړې ول ښځې ما ته معافي وکړه او ما ته خواست وکړه زه د دې تکلیفه څه چې خلاصم بیا کار نه لرم دې وایي خواست وکړي داسې وویل ول الهي په شرف د هغه نور چې په تندي کې د ابراهیم علیه الصلاة وسلام دلیدی ما ولیدی د هغه نور په روی سره تا ته روی شفیع کوم او زه عاجزه یم بېوزلې او بېچاره یم مسافره زاره چاودې یم مور و پلار مې پرېښول قریبان مې ټول پرېښول زما د دغه بېچارهګۍ او د دغه زاره چاودۍ په روی سره الهي ما مه شرموه د دې ظالمه سم خلاصه بس چې دا پرچو یې کړه د خدای تعالی قدرت و دا لاس یې جوړ سو راټول سو یو ګړی یې داسې ورته کتل بیا یې وایي لاس ور واچوه کتاب راوړي دي وایي د دې پلایه غبرګې سترګې ړندې سولې په سترګو ړوند سو هېڅ یې نه لیدل بیا یې وایي و دې ته زارۍ شروع کړلې چې زه دوکه سوم او ما بد وکړله بیا یې نه کړه ما خلاص کړه بیا وایي دومه پلا دا خلاص د بنا سو درېیمه پلا یې وایي بیا حمله پرې وکړله خو لاس یې نه رسېږي د خدای تعالی قدرت ته یې وایي ټوله بدن یې جام پاته سو لاسونه او پښې ټول فقط لکه یو د لرګو انسان داسې دی بس
د لږواغې خو هېڅ اندام نه شي ښورولی داسې ټوټه ټوټه فلج شو. نو بعد هغې څخه بیا یې وایزارۍ شروع کړلې و دې خپلو شاګردانو چې وویله ول دا مو یو جادوګره راوستله دا مو یو په بلا کې مو واچوله. دا درېیمه پلا کتاب راوړي وایي هر څو زارۍ چې ورته وکړلې دې ورته ویل زما قدرت نشته، بس زما پر حق دې تجاوز نه دی کړی، زما د خاوند پر حق دې تجاوز کړی دی. ظالمه د خدای خبره خو م سر خلاصېږي که ناموس خو د زوج دی که ستی پام سته. د انسان غیرت تقاضا د دې نه کوي چې په دې کې دې بل څوک حصه ولري. ګورئ پښتو یو خبره ده، یو سړی و یو چا ته ووایي وایي ستا مور زما مور ته دی جنګ ورسره کوي که په خوشحاله کېږي؟ خوشحاله شي. ستا خور زما خور ته، ستا خاله زما خاله ده، ستا عمه زما عمه ده. هر قریبه چې ور یادوې په ورګډېږه پروا نه کوي، خوشحالي ده. مګر ادب دی که سړی ورته وایي چې ستا ناموس زما ناموس دی څنګه وایي؟ سړی په خوشحاله کېږي که په بدي کېږي؟ هغه مړي سره پر کوي وایي څه دې وویل؟ پوهېدې دا انساني غیرت ته تقاضا د دې کوي چې دلته ګډون نشته. نو دې ورته ویل دا زما پر حق تجاوز نه دی، دا زما د خاوند پر حق تجاوز دی، د هغه څه به اجازه غواړي. لنډه ده د دغه روی نبي علیه الصلاة والسلام مبارک وایي وایي شر خلیقة الله الراسدون، وایي بد په مخلوق کې د خدای حق چوکیداران دي چې پر دغو دروازو باندې ولاړ دي چې رپوټونه راوړي و پاچا ته یا و امیر و وزیر ته او غلط رپوټونه راوړي. رسول الله ویل شر د مخلوق دغه انسانان په ورځ د قیامت بیا وایي د اور پر چارپایانو باندې د قبر سره راپورته کوي، میدان حشر بیا کښته کوي، پر هغه د اور پر چارپایي به خدای حساب و کتاب ورسره کوي. الله مو دې وساتي. نو ابراهیم علیه الصلاة والسلام ته یا استازی راواستاوه ول ورسې سړی دې راوړه. دا چې رارهي کړله ابراهیم علیه الصلاة والسلام چې ورراځه پاچا دې غواړي کتاب راوړي وایي په دغه وخت کې الله جل جلاله وحي ورته وکړی دی چې په ډېر څه مجین تېرېږي. دی یې راوستی بیا ورته وویله چې زه داسې معذوري ناجوړي مې پیدا کړله، ته خواست وکړه چې ما خلاص زه ستاسو معافي غواړم. ده ورته وویل ته خو داسې تجاوزات کوې چې هغه ډېر ناجایز دي. خیر خو زاره یې ورته وکړې. ده ورته وویل څه شي راکوې؟ ول دا زما څه مملکت چې دی یار ښه یو شی ور یاد کړه بل اخر کتاب راوړي دی وایي ده ورته وویله چې زما څه مملکت چې دی دا ټوله و تا ته ورکوم، خو د دې علاج وکړه، د دې رنځ مې خلاص کړه. نو داسې کتاب راوړي وایي ابراهیم علیه الصلاة والسلام خواست وکړي. څنګه خواست یې وکړي زه به دا تورې ووایم مګر بیا نو كلامنا. والبسم الله ذي الشان عظيم البرهان قوي الأركان شديد السلطان كل يوم هو في شان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أعوذ بك من الطعن والطاعون ومن هجوم الوباء وموت الفجاء ومن مغدرة الجن ومن جهد البلاء وسوء القضاء ونعوذ بك من درك الشقاء ومن شماتة الأعداء يا حي يا قيوم ربنا اكشف عنا العذاب
انا مؤمنون ول خدای پورته که د عذاب موږ مؤمنان یو موږ خو در معلوم یو خدای سړی جوړ سو سړی چې جوړ سو ځینې ګټلې د شکرانه خنو فرض یې که هېڅ نشي ویلی هېڅ هم نشي ویلی نو یې څه وکړله یوه مینځه وی خصوصي دې پاچا درلودله چې هغه ته هاجره ویل کېدله هغه مینځه یې وی و دې ښځې ته و بیبي سارا رضی الله تعالی عنها ته د خدمت دپاره ور وبخښله ول دا دې د زنانې او دغه ستا دی ابراهیم علیه الصلاة والسلام وی دا د ده مملکت تی کوي پی کوي دوی حصې کوي د کنعان و خواته چې و وی دا یې خپله کړله د بیابانو خواته چې و هغه یې و ده ته ورکړله برته وینې ول زما د خوا و تا ته در پاتې دی مګر دا نیمه حصه یا دا یو حصه چې د کنعانو خواته ورسره مه وه دغه حصه یې وی د خپل ځان دپاره څلي پر ولګوله ول دا زما دي دا یادګار دی در پرېږدی نو یې ګورئ دا دی ملک هم پیدا کوي که ستی پام سته مال یې هم پیدا کوي کور یې هم پیدا کوي وینې اوس نو دی دغه سو موړ سو دا معنا ده نو یې بیا په دغه وطن کې څه وکړل یو څه زمانه تېره کړل دا معنا ده دی و بیبي هاجره چې د دې بیبي سارا رضی الله تعالی عنها خدمتګاره ده او دا درې چې دي دا ګزاره په دغه وطن کې یو ځای جوړ کړي په هغه ځای کې یې یو څه ټیم تېر کړي بیا یې اراده د بیت المقدس وکړله چې ځو به بیت المقدس شریف دی نو بیا بیبي سارا رضی الله تعالی عنها راولاړه سوله دغه مینځه چې بیبي هاجره رضی الله تعالی عنها د هغه وخت نو مینځه وه دا یې و ابراهیم علیه السلام وسلام ته ور وبخښله ابراهیم علیه السلام آزاده کړله بیا یې نکاح باندې وکړله نو دوې کور والاوې سولې یوه سارا یوه هاجره د خدای قدرت دی د یوې څه اسماعیل علیه السلام پیدا کیږي چې د حج کیسه سره پر جوړیږي لوی اخترونه پر جوړیږي د بلې څه اسحاق علیه السلام پیدا کیږي چې الله جل جلاله د ده په سلسله کې یوسف علیه السلام بیا صورت یوسف سره پکې نازله کیږي دا خو د خدای حکمت دی وینې دغه نو کتاب داسې وایي وی بیا دی راغللی د بیت المقدس په علاقه کې د سام بن نوح د نوح علیه السلام زامن خو سام و حام و یافس دا و د دغه سام اولاده چې و دا پرته وه په دغه علاقه کې د سام د اولادې سره یې مکان جوړ کړي ځای جوړ کړي زما په خیال سره انشاءالله تعالی چې تاریخ دا راوړي وه چې د نوح علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام په مابین کې 200 کاله تقریبا داسې یاد کړي وه غالبا چې دا تېر سوي نو د سام بن نوح زامن وه د هغه مشیان یا کروسیان وه د هغه د کورنۍ سره مکان جوړ کړي وایه به اوس به نو کیسې له باره راځو باره به نو د خیر سره په مضمون پوهېږو یو څه زمانه چې په دې بیت المقدس کې تېره کړله د الله جل جلاله د خوا وحي ورته وسولې چې ولاړ سه دعوت ورکه نمرود ته دغه نو رسالت دی چې الله یې ورکوي وینې د مخه نبوت و
اوس رسالت سو رسول دغه استازی بولي چې په کار پسې ولاړ کې ویني ولولاړ سه نمرود ته دعوت ورکړه مسلمان سه ابراهیم علیه السلام دی ورته تیار دی باشه نمرود سره خو ده بیخي لګېږي اباره ورئیس کتاب لا داسې وایي چې یو دوه او درې کسان یې د دې خپلو امسایهګانو سم ورسره رهي کړله برته عراق ته راغللی بیا یې دغه نمرود ته دعوت ته اسلام ورله ورکړي نمرود باره څه ورته وویله ول ته د چیچ دپاره راغلی ده ورته وویل زه د دې دپاره راغلی یم چې د خدای استازی یم او تا ته یې راستولی یم دا اقرار وکړه چې خدای واحد دی لا شریک دی او خدای دی بس لنډی ده نمرود څه ورته وویل ول زه ګر سره نوز بالله دا ستا او خدای ته احتیاج ولاکه لرم ګر سره تی په ما اقرار کوې ول زه احتیاج نه ورته لرم څه ضرورت لرم ته څه لیونۍ خبرې کوې نه یو خان ته چې وادام خان دی دی وایي زه ولاکه ګر سره پېژنم د پلار ګر سره چې څوک ول زه هېڅ حاجت نه لرم ستا و خدای ته نوز بالله نو زه څه اقرار ورته وکړم ابراهیم علیه السلام ورته وویله ته دا خپله بېعقلي پرېږده لیونتوب پرېږده ګرده مرده بېعقل ګډېږې څه انسان څه خو د انسان ذات یې که حیوان ذات یې خو نه کوي کرار په سلو وجې خبرې ته سوچ وکړه زه تا له راغلی یم پرېږدم دې نه لنډی ده وایي ده ورته وویله چې زه نعوذ بالله من ذلک ستا د خدای سره مقابله کوم چیرې دی دا ستا خدای په شرق کې دی په غرب کې دی په جنوب کې دی په شمال کې دی چیرې دی ستا خدای زه مقابله ورسره کوم ده ورته وویل زما د خدای سره مقابله نشې کولی زما خدای هغه خدای دی چې مځکې و اسمانونه په یوه کلمه د کن ویلولی سي او په یوه کلمه د کن یې پورته کولی سي بیدارولی سي نو بعد هغې څخه وایي ده ورته وویله چې زه د جنګه بعده مننه کوم د مخه نه کوم وایي اکت الله جل جلاله حضرت جبرایل علیه السلام ورته راواستاوی چې نمرود ته وراووځه ولکه فوج یې وایي تیار کړئ چې تا په دغه نامه راوړي دي ولکه فوج یې جوړ کړئ د دې 700 سره هغه صلاح ورڅخه و چې د هغه وخت صلاح و یا غشي یا ینده و یا هر څه ځکه د ابراهیم علیه السلام لیدلی دی چې هغه مقابله نسوه ده کولی نو نعوذ بالله د خدای مقابله دا یو افتخار یو سامانه و چې کولی وایي دا چې څنګه راویستی د باندې هغه ځای چې دوی سره وټاکئ کښېښوئ هغه ځای ته راورسېدی دا فوج ټوله تیار سوی سو اکت الله جل جلاله کتاب داسې وایي د کوی کاف د غره په لمن کې پروردګار جل جلاله یو رقم ځنګلونه پیدا کړي دي چې دا ځنګلونه ټوله د غوماشو ډک دي دا واښه هم غوماشې دي دا سیلې هم غوماشې دي دا دغه هم داسې وډلې سره پراته دي دا پاک خدای مړی دا فوج دی الله یې ساتي وایي و ملائکې ته الله جل جلاله چې پر دا منطقه مقرره ده الله پاک ورته وویله ول یو غوټه د وریځې په شان راپورته که بس بله ملایکې دغسې په دا څپه ووالې یو غړشکه وایي پورته سول غړشکه به څه و تا به ویلی چې یو شنه یا یو زرغونه وریځ ده پر اسمان باندې داسې پورته سوله دغه او دا غوماشې داسې غوماشې نه وې داسې غوماشې وې تقریبا لکه مچمچۍ غوندې داسې وې
مچمچۍ نه دي دا غټې مچمچۍ دا خو یقین پر سړي زوروري دي دا په دې شکل سره جوړې سوي وپالل سوي دا غوماشي را روانې سولې چې څنګه پر دا حد باندې راغلل دغسې پر را پیچې سولې نو عمله به څه و صاحب منه وایي بل ځای ته نه تلې د دغه انسانانو ادب دې په سږمو ننوتلې مغزو ته کشېدلې دا معنا ده په دغه وخت کې وایي نمرود په خپله نه دی راوتلی وکې فوج ولاړ دی دی لا نه دی راوتلی دا راورسېده خو دا حکایت ور ورسېدی چې داسې یو رقم خزندې راغله چې هغه انسانان په ترې چې اخته دي په مغزو چپس لنډېده د هغه په مغزو کې داسې کیږي ګرځي لنډېده یوه دانه کتاب دغسې راوړي دي وایي په پښه ګوډه وه وروسته راورسېدله چې راغله چې ویې کتله هرې یو پر یوه کار شروع کړی نسته د دې سړی نه معلومېږي ولې پکې بونګاره دی په مغزو کې چې دا ورنږدې کېږي هغه واوري ټلیفون ورکوي چې مه راځه وایي مخ پر نمرود باندې راسمه سوله کتاب دا راوړي دي وایي راغله دی په کور کې ناست و پر دې ځنګانه ور کښېنستل ده نارې کړلې ول هغه خلکو چې ول ستاسې پای در غرقه کړل هغه خو دغه بلا و چې هغه یو څوک راتلی چې داسې جندی کوله دا راوالتله په سږمه ورننوتل ولاړه دننه ولاړه صاحب نو هغه و چې د ده مغزه یې شروع کړله چې ویې خوري کتاب دا بیان کوي وایي کم کسان چې په دې 3 یا په 7 ورځو کې به د دې نمرود پوښتنې ته راتلله دا د ده سلامي وه چې دی بیا پر دې سر باندې په چپلاخه یا په چوټه واهی دا تحفه ورله راوړې ول یو 2 واره خو مې ووایه یو ګشت خو مې لا ووایه دومره ذلیله د دنیا جنې جوړ سو ده نو پروردګار جل جلاله هغه صفات د نمرود او هغه فوج و حزم د ده په هغه صفات سره د غوماشو مات کړی ده هغه اضعف د مخلوقاتو چې هغه په نظر کې د ظاهر غوماشه معلومیږي پر هغه قوي باندې چې په نظر ظاهر کې معلومېدی چې نمرود و دا اضعف پر هغه اقوا باندې مسلط سو پروردګار جل جلاله هغه زورور په کمزوري مات کړي بعضو روایاتو کې راغلي دي وایي هغه غوماشي برته سالمې د هغو انسانانو د سږمو ځکه چې دی به مړ سو جنې وبه وتله لکه د مړه په خوله چې مچ ننوتلی نو خو بهر جنېواله چې نو برته سالم هغه فوج وایي ولاړی په خپل ځای کې مقرر سو یعنې ضرر لا ونه ور ورسېدی د خدای و قدرت و د خدای و طاقت ته باید سړی وګوري نو دغه وایي چې نمرود فتحه سو و عراق فتحه سو د ابراهیم علیه السلام د دغه وخت څخه تسلط و غلبه پر عراق باندې جوړه سوله او دی د دغه عراق د علاقې پاچا یې بولې امیر یې بولې وزیر یې بولې پیغمبر یې بولې د دغه وخت دغه جوړ سو چې د عراق څخه بیا نیولې تر بیت المقدسه پورې دغه بیت المقدس دغه دی د اسرائیل چې اوس پکښې کې دي چې دی دا قبله ده اوس دوی تکیه کړې ده دغه د عراق څخه چې نه یې د دې ځای ور وغورځوي هغه ول تلبیب یې ور وویشتي پلانکی ور وویشتي دا د وخت دغه سره په ښار کې دی وینې د دغه عراق څخه بیا در دغه بیت المقدس پورې دغه خطه دغه علاقه د ابراهیم علیه السلام په تسلط کې راغله الله دې توفیق راکړي نور بیان به نو بیا د خیر سره په قرار سره ګورو